بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته انزرټ ته راځو. ټیبل کې څه موضوعات لپاره دي. راځو لومړی یو ټیبل رسمو، یو اندازه لیکل دلته ټیبل کې وکړو. مثلا راځم دلته لیکم چې نوم، دلته مثلا لیکم چې دنده، او همدارنګه دلته لیکم چې معاش. راځم نوم یې مثلا لومړی لیکم چې محمد، هغه څه وروسته دلته لیکم چې صمیم، او د هغه څه وروسته دلته مثلا لیکم چې بصیر، همدارنګه دلته لیکم چې احمد، همدارنګه دلته لیکم چې تمیم. راځو یو څه لیکل وشي. دنده مثلا دی ډاکټر دی، او همدارنګه دی انجینر دی، او همدارنګه دی ورته وایي چې اداري دی، او همدارنګه دی مدیر دی، او همدارنګه دی څه شي دی انجینر دی. راځو معاشات لیکو، ورته وایي چې د معاش دومره دی، او همدارنګه د معاش دومره دی، همدارنګه ورته وایي چې د معاش دومره دی، او د معاش دومره دی، او همدارنګه د معاش دومره دی. یو ټیبل مو چې شي کوي رسم وکړئ، جوړ وکړئ، رالو. کله چې ټیبل ته رالو، ټیبل کې موږ تاسو ته داسې یو ټیبل ټول په نامه خلاصوي چې په کې سب ریبن و چې یو ډیزاین او بل لایاوټ. تېر ورځ مو ډیزاین و، نن راځو لایاوټ ته راځو. په لایاوټ کې لومړی سلیکټ دی. سلیکټ یعنې انتخابول. سلیکټ سیل دغه یو سیل و موږ تاسو ته چې شي کوي انتخابوي. ګوره دغه شاوخوا چاردیوالي چې باندې راګرځېدلی دا کوم چې دنده ده، دغه یو دانه چې دی دې ته سیل وایي. زه ورته وایم سلیکټ سیل دغه یو سیل راته انتخاب. ګوره کنټرول رایټ. صحیح شو. دا اوس وروسته راغلی سلیکټ کالم. سلیکټ کالم دغه ټول کالم درته چې کوي انتخابوي. سلیکټ کالم ګوره د دې دنده چې دی وظیفه د دې کوم کالم چې دی ټول درته چې کوي انتخاب کوي. اوس مثلا که غواړئ چې ته چې کوي د منځ رسوي او ټول کالم چې څه لمونځ ولاړئ کنټرول رایټ. او همدارنګه راغلو سلیکټ رو. سلیکټ رو بیا یوه رو درته چې کوي انتخابوي. مثلا زه ورته وایم چې دغه کوم چې د تمیم په نامه دی د دې رو ته راته انتخاب کړه. دا رو مکمل له منځه وړه. راځم ورته وایم چې سلیکټ رو، دغه مکمله رو درته چې کوي ګوره مکمله رو کنټرول رایټ. راځم لایاوټ ته. سلیکټ ته راغلو. سلیکټ ټیبل دا ټول ټیبل درته انتخابوي. ټول ټیبل انتخاب اوس کوي له منځه وړي که څه کوي. سلیکټ دنده صرف چې شي انتخابول دي. ښه راغله. دغه څه وروسته یو ګریډ لاین دی. ګریډ لاین دنده څه شي ده ګورئ. مثلا راځم دا ټیبل ته زه دغه اندازه د دې ټیبل چې شي کوم ګورئ. اوس کله چې هماغه اندازه یې له منځه تللې ده هلته و ماته داسې ډاټ ډاټ چې شي ښکاري. تاسو وینئ په ټیبل کې داسې ډاټ ټکي درته ښکاري. که زه چېرې دا ګریډ لاین چې کوم ګورئ هماغه ټکي له منځه راغی. که چېرې دا ویو ګریډ لاین دا ولګوم د ما د وایي چې په دې ځای کې دا ټیبل چې شوی دی خراب شوی. د دې له لارې بیا زه کولی شم چې ورته ووایم چې هغه جوړ کړم. تاسو ګورئ هماغه جوړ کړئ. سر په خلاصو دی. پراپرټیز به یې وروسته ووایي. ښه د هغه څه وروسته رالو ډرا ټیبل دی. ډرا ټیبل یو ټیبل درته چې کوي رسموي. مثلا زه غواړم چې دلته یو بله خانه هم چې کوم ولرم. راځم ډرا ټیبل ته. اوس غواړم په دې ځای کې یو بل کالم هم راځم په دې ځای کې وایم چې دا د چشمانه لپاره مې دا خانه جوړ کړم. مثلا وایم چې دا کنټرول رایټ. راځم دې ته لیکم چې شمېره. صحیح شو. راځم شمېره یې ورکړم چې اوله دویمه. ښه او همدارنګه درېیمه، همدارنګه څلورمه، همدارنګه پنځمه. صحیح شو.
دا د ډرا ټیبل. اریز بیا پاکوي. مثلا زه غواړم چې دا چې کومه لمنځه یې څومره پاکوي سر به خلاص وګورم او که ډرا ټیبل ته هغه پته وي مثلا زه راځم اریز ورته وایم دا چې کومه لمنځه ډرا ټیبل ورته وایم پته چې کومه صحیح شو. د اریز کار نه کوي. هغه ضرورت ډیلیټ دی. ډیلیټ سیل، ډیلیټ کالم، ډیلیټ رو، ډیلیټ ټیبل. راځو لومړی ډیلیټ سیل ته. ډیلیټ سیل یوه حجره چې کوي ډیلیټوي. مثلا زه ورته چې دا غواړم چې دا کومه شمیره چې دغه سیل چې کوم ډیلیټ کړم. راځم ډیلیټ ته هغه ورته ډیلیټ ورته ګورئ ډیلیټ شیفټ سیل لیفټ. کله چې دا چې ډیلیټ سیل محتویات یې چپه طرف ته ولاړ شي. ګورئ کنټرول پلس زد. راځم زه ورته چې دا کومه د معاش خانه ده دا ډیلیټ سي او د محتویات دې کوم طرف ته ولاړ شي؟ چپه طرف ته. یعنې د معاش خانه سیل چې کوم دی هغه به ډیلیټ سي او پر ځای بیا دندې سیل راشي. زه ورته وایم چې ډیلیټ سیل. وګورئ هغه کوم چې معاش و د هغه پر ځای کوم راغلی د دندې سیل راغلی. کنټرول پلس زد. ښه د هغه څه وروسته راځو ډیلیټ سیل ته. په ډیلیټ سیل کې شیفټ سیل آف د معاش دا کم سیل چې دی دا دې ډیلیټ سي د لاندې محتویات دې لوړ چې سي ولاړ شي. کنټرول زد. ښه هغه څه وروسته راغلو ډیلیټ سیل د په ډیلیټ سیل کې ډیلیټ رو دغه مکمل رو درته چې کوي درته ډیلیټوي. ګورئ هغه مکمل رو چې و لمنځه لاړ. کنټرول زد. ډیلیټ سیل ته راغلو. په ډیلیټ سیل کې ډیلیټ انټر کالم دغه د معاشاتو کوم کالم چې دی د معاشات چې کوي دا ټول کالم درته ډیلیټوي. ګورئ هماغه مکمل کالم یې چې کوي درته ډیلیټ کوي. صحیح شو. کنټرول زد. ښه راغلو په ډیلیټ سیل کې نو ډیلیټ کالم دغه مکمل کالم دی. ډیلیټ رو دغه مکمل رو درته ډیلیټ کوي. مثلا زه ورته وایم چې دغه کوم بصیر په نامه چې دی دا غواړم دا نفر د دې جدوله د دې لیسته وباسم. راځم د هغې ته او درته وایم ډیلیټ رو دغه رو مکمل چې څه کنټرول پلس زد. هغه وروسته ډیلیټ ټیبل دی. ډیلیټ ټیبل دا مکمل ټیبل دی چې کوي ټیبل ټول چې لمنځه لاړ. ښه بیا هم راځم لایاوټ ته. ښه تر ډیلیټ وروسته بیا انزرټ دی. انزرټ اباو، انزرټ بیلو، انزرټ لیفټ، انزرټ رایټ. دا یې بیا چې کوي دا یې بیا پیدا کوي. اوس ګورئ مثلا راځم یو بل نفر دی هم دلته زما سره په دې لیست کې غواړم چې داسې یو بل رو یا کالم یو شی چې کوم باید ویل زه څه ورته وایم انزرټ اباو. انزرټ اباو لوړ یې راته پیدا کوي. مثلا زه ورته وایم چې انزرټ اباو ته لوړ ګورئ ماته یو شي پیدا کوي یو سیدي سره پیدا کوي. صحیح شو. کنټرول زد. ښه انزرټ بیلو بیا یې لاندې پیدا کوي. مثلا یو بل نفر راغلی زه ورته وایم چې انزرټ بیلو یې لاندې چې راته پیدا کوي. مثلا شپږم نفر دی دا د چا په نامه دی. مثلا زه ورته وایم چې دا د خان په نامه دی. چې په نامه دی د خان په نامه دی. دی چې کوم دی دی چې دی ډاکټر دی. زه مخته لیکلی چې دی چې دی ډاکټر دی. ښه او زه د معاش یې ورته لیکم چې معاش یې څو دی. مثلا دومره دی چې معاش دی. صحیح شو. ښه د هغه څه وروسته انزرټ لیفټ. انزرټ لیفټ که ته په دې کالم کې ولاړ یې او غواړې چې دې خواته یوه چیش پیدا سي داسې یو کالم پیدا سي نو انزرټ لیفټ ورته انزرټ لیفټ یو دې طرف ته لیفټ چپه طرف ته یو چیز راته پیدا سو یو کالم راته پیدا سو. کنټرول رایټ. ښه او انزرټ رایټ بیا راسته طرف ته کوم چې دا طرف ته دې طرف ته یو چیز درته پیدا کوي یو کالم درته کوي. مثلا زه ورته وایم چې زه غواړم چې راسته طرف ته یو کالم ولرم چې په هغه کې د دغو کسانو تخلصونه واچوم. یو کالم درته پیدا سو. مثلا په دې ځای کې زه چیش لیکم تخلصونه یې لیکم. داسې کولی شي دلته چیش پیدا کړي تخلصونه. صحیح شو. کنټرول زد. ښه انزرټ هم خلاص. د هغه وروسته مرج سیل دی. مرج سیل څو سیلونه درته چیش کوي ګډوي. لکه مثلا زه ورته وایم انزرټ اباو یو لوړه یو چیش راته پیدا کړي یو رو راته پیدا کړي. اوس غواړم چې دغه رو چې دا ټوله سره چیش کوم سره ګډه کړم. اوس چې ورته مرج سیل دا ټوله ګوره اوس یو سیل ځینې جوړ شو. مثلا دلته اوس لیکل پکې کوم اوس ورته وایم چې سلري ریپورټ. سلري ریپورټ. صحیح شو. اوس دا ټول چیز یو سیل. صحیح ده. هغه څه وروسته سپلایټ سیل دی. سپلایټ سیل بیا دغه کم سیل چې دی دا بیا په ډېرو سیلونو درته څه کوي بدلوي.
د سپلای سیل ورته وایم چې دغه سیل راته په چیش باندې په مثلا 4 کالمه او یوه رو راته په دغه تاسو وګورئ صحیح کنټرول ځای ورته وایم چې دغه سیل راته په چیش باندې په 4 کالمونو او 4 روګانو راته سم خبر خلاص همدغه یو سیل څخه څو دانې درته جوړوي کنټرول زائد ښه دغه څه وروسته سپلای ټیبل دی سپلای ټیبل به دغه ټیبل په دوو برخو درته چیش کوي ویشي زه ورته وایم چې د بصیر څخه لاندې دا دې د بصیر څخه لوړ دا دې جلا ټیبل سي او دا دې یعنې په دوو ټیبلو ویشي سپلای ټیبل صحیح شو کنټرول زائد راځم بیا هم لایوټ ته راځم سپلای ټیبل څخه وروسته یې اندازه ده څه ده اندازه غواړم چې د دې خانې اندازه چې کومه هایټ لوړوالی او بروالی مثلا زه غواړم چې دا دومره او بر دې هم وراوټم ګورئ دا غواړم چې دومره صحیح دی مثلا دا د شمیرې خانه ده د دې بر غواړم چې کمې کړم صحیح شو سره مو خبره خلاصه دا خانه ده غواړم ګورئ چې بر یې چې کوم ورنه کم کړم دا یو چې شي هایټ لوړوالی صحیح شو ښه راځو دغه څه وروسته اوټوپیټ کانټنټ دی اوټوپیټ کانټنټ یعنی د خط په اندازه دی څومره چې خط وي په هماغه اندازه دی راځو اوټوپیټ کانټنټ اوټوپیټ وینډو ټیکس کالم وي د دې وظیفه څه شته اوس ګورئ دا سیل دی خط یې دومره اندازه دی یعنې لیکل یې دومره محتویات یې دومره اندازه دی خو دی دومره څه شی دی پراخه دی زه ورته وایم چې اوټوپیټ کانټنټ دا کوم سیل چې ما انتخاب کړی دی دا د څه شي په اندازه وي اوټوپیټ کانټنټ د هغه کومې لیکنې چې وي د لیکنې په اندازه وي کله چې درته نور مخکې ګورئ هغه سیل چې شي کېږي راسره غټېږي سم په خبره خلاص شو هغه څه وروسته اوټوپیټ وینډو د وینډو په اندازه وي ټیکس کالم وي په دې سره خبره خلاص ښه او دغه څخه وروسته یې ډسټرایب رو دی او ډسټرایب کالم دی د دې وظیفه څه شي مثلا زه رالم په دې کې مې دغه کوم سیل چې دی دا کالم دا رو چې دی دا مې دومره غټ کړي تاسو وروسته ډسټرایب وګورئ دا د خپل عادي حالت یا مثلا رالم دا رو مې دومره کړله خپل عادي حالت ته ښه راځم مثلا زه دا رو چې کوم دومره دغه څه وروسته یا الاینمنټ دی الاین باټم الاین سنټر دا د دې کم خط چې وي د دې خط موقعیت ته ښیي چې دا خط یې پکې ګورئ دا دلته اوس په کوم طرف په چپه طرف کې ده لوړ په چپه طرف کې ده زه ورته وایم چې دا دې لوړ په کم په سنټر کې دي یعنې په دې ځای کې په دې ځای کې په دې ځای کې د سنټر په سنټر کې دي ګورئ د سنټر په چپه طرف کې دي باټم لاندې په سنټر کې دي د لاندې په چپه زه ورته وایم چې یا دا د سنټر په سنټر کې دا ټول خط چې کومه دا ټول لیکنه انتخابوم ورته وایم چې دا د سنټر صحیح شو راځم دا ټول انتخابوم او څه وروسته ورته سپلاټ شوی وایم او سپلاټ سره په خبره خلاص کړو دغه څه وروسته ټیکسټ ډایرکشن دی د خط څرخول مثلا زه راځم دا چې کوم دی د دې اندازه ورله چیش کوم کشتې کوم ګورئ خو دا په دا کمې شمېره چې ده په دې سیل کې یعنې په دې رو کې به دا ډول سره نه ځایېږي زه ورته وایم چې دا خط یې چیش کې ورته وګرځوه او نور حساب چې کوم دی هغه ځایېږي خو صرف دا شمېره نه ځایېږي د ټیکسټ ډایرکشن دا خط داسې ګورئ سم خبره خلاص ګورئ اوس چیش سو نه سره ځایي اوس که په دا ډول وي نه ځایېږي ګورئ په دې ډول نه ځایېږي صحیح شو ښه هغه څه وروسته سیل مرجن دی سیل مرجن یعنې دغې کمې حجرې چې دي د دې دغه شاوخوا شي یعنې دغه کمه حجره چې دغه سیل چې دی دا دې د دې خط څخه څومره اندازه اشیا ولري ټاپ د لوړه د خوا دې څومره وي یعنې د لوړه د خوا دا خط د دې سیل څخه څومره لرې وي زه ورته وایم چې هغه یې څو وي 0.0 دا هم 0.0 هذا لومړی دغه چیش کومه ډیلیټوم دا ډیلیټ شو ښه دې ته راځو صحیح دی دا د سیل مرجن ته راځم ورته وایم چې مثلا لیفټ د چپه خوا ته د څومره ځینې لري دلته به اندازه چې کومه کړې
control plus z ورنه reduce او control plus y باندې reduce سم خلاصو ښه دا وروسته bottom لاندې او right allow spacing between cell دا بیا د دې حجراتو د کومې حجرې چې دي د دیو ترمنځ فاصله چې کوي پیدا کوي اوس وګوره د حجرې یو له بل سره هیڅ فاصله نه لري هر یوه حجره یو له بل سره ګډه ده زه ورته وایم چې دا حجرې دي یو له بل سره فاصله ولري څومره فاصله دي دومره نه ده اوس ګوره دا حجرات د دې څخه لري څو دا له دې څخه ټول ترمنځ چې پیدا شي یو ډول فاصله سره خبره خلاصه ګوره د ټولو ترمنځ چې پیدا شوله فاصله اعظم سل مجال ته ورته وایم چې دا فاصله دي نورم تر دغه دي هم چې شي ډېره وي ښه دي سره لري اعظم سل مرجان ته ورته وایم چې یا سړي سره چې شي نږدې دي دومره صحیح شو ښه اعظم ورته وایم چې سل مرجان د حجرات یو له بل سره بیخي فاصله دي نه لري خط دغه څه وروسته یا سورت دی سورت یعنې منظمول اوس وګوره دا نومان ټول سره ګډوډ زه ورته وایم چې دا راته چې شي که راته منظم کړه دا منظم یې کړي یعنې کوم چې احمد دی د الف دی هغه دې په سر کې راسي همدارنګه بې بصیر دی هغه دې دوم راسي دا رقم سورت ورته وایم دلته ورته وایم چې کوم یو برابری راځه ورته وایم چې هغه د نوم خانه چې دغه راته د نوم کالم چې دغه راته برابر اسنډینګ A to Z دی کړه وګوره احمد دی په سر کې راغلی بصیر راغلی تنوین راغلی خانه سره په خبره خلاص وو اوس بیا څه ورته وایم دا ورته وایم چې راته منظم یې کړه خو د نوم خانه زید ټو ا یعنې کوم چې احمد دی هغه دې په پای کې راسي یعنې د پای د خوا د یې د خوا تور شو ګورئ احمد چې راغلی پای بې بصیر هغه ورته محمد راځي ګورئ په سر کې سره په خبره خلاص وو دا وارې ورته وایم چې څنګه وکړئ ګورئ مثلا راځم ورته وایم چې په دې کې کوم کوچنی ماشي هغه کوچني ماش والا و ماته چې ښکاره پیدا کړه راځم سورت ورته وایم چې د ماش خانه راته چې ښکاره راته سورت کړه صحیح دی اسین ډنګ دی راته چې ښکاره جوړه کړه اوس وګوره بصیر چې دی د ټولو لږ ماشي دی 3000 دا 4000 5000 اووه او محمد چې تر ټولو لوړ ماشي دی دا ورته وایم چې ماته کوم لوړ ماشات دي هغه په سر کې راوړه سورت ورته وایم د ماشاتو خانه هم راته ترتیب کړه څرنګه مې د ډسنډینګ کوم چې لوړ ماشه ښیي دي ګورئ لس وروسته دي تر نظر اوه مطلب لومړی نظر راځي بیا راسي وروسته کوم چې لوړ ماشي هغه راته ترتیب کړه راته وروسته اوکې لوړ ماشي محمد اخي لس دی راته وروسته صمیم ماشي لس زره دی راته وروسته محمد احمد دی اووه زره دی تمیم دی پنځه زره دی خان دی څلور زره بصیر دی 3000 سره په خبره خلاص کړو ښه دغه څه وروسته ریپیټ هیډر رو ده هیډر رو خو موږ تاسو مخکې هم ویلی چې دغه لومړی خانه دغه چې شي ده هیډر رو دا هیډر رو ده یعنې دا معلومات راکوي چې دغه نوم دی دغه دنده ده دا ماش سره په خلاصو ریپیټ هیډر رو یعنې په هره خانه کې دي دغه هیډر رو چې شي تکرار شي څه رقم راځم لایاوټ ته ریپیټ هیډر رو اوس مثلا زه راځم انزرټ ته دلته زموږ سره چې شي ډېر روګان شته یعنې دا ټیبل ډېره سرچیش دی غټ هغه داسې هغه څه اوکې اوس تاسو فکر وکړئ دا ټیبل زموږ سرچیش دی ډېر غټ سر په خلاص وو ټوټل څو پیجز دي ګورئ ټوټل 3 پیج دغه زه ورته وایم چې د دغه هر پیج په سر کې دغه هیډر رو راسي دا لیکنه نه ده دا دې د هر پیج په سر کې راسي دې ته مثلا لازم یو شیډینګ هم ورکوم دا رقم ورته وایم چې دغه دې د هر پیج په سر کې راسي لایاوټ ته راځم او تاسو ریپیټ هیډر رو تاسو متوجه شئ ګورئ د دوه صفحې شروع ده په سر کې درېمه صفحه چې ټول صفحو په سر کې دا چې شي راغلی که چېرې دا ریپیټ هیډر رو زه لرې کړم اوس به تاسو ووینئ چې ګوره د یوې صفحې په سر کې سره به خبره خلاص شو راځم دا نور ټیبل پر کوشش کوم مکمل د منځه وړم ښه بیا هم لایاوټ ته راځم په لایاوټ کې کنورټ ټو ټیکسټ دلته موږ که چېرې ستاسو فکر وایي انزرټ په ټیبل کې موږ تاسو ویلي وو کنورټ ټو ټیبل دلته مو خط و ټیبل ته چې کوئ بدلوئ او دلته بیا په لایاوټ کې دا څه کار کوي دا بیا دغه کم ټیبل چې دی دا بیا صرف خط ته بدلوي که زه چېرې کنورټ ټو ټیکسټ ورته وایم او ورته اوکې ګورئ
چې بل یې له منځه لاړی صرف یې خط پاتې شو. که غواړم چې بېرته یې چیچ نه بدل کړم ټیبل ته یې زر ته راځم ټیبل ورته وایم کنورټ ټو ټیبل ښه نو بل ته چیچ ته وایوښتی ټیبل ته وایوښتی. د هغه څه وروسته فارموله ده دا ډېره مهمه موضوع. زه راځم ورته وایم چې انزرټ دلته دلته لاندې یو بله خانه راته چیچکه راته پیدا کړه. ښه په دې کې ورته وایم چې دا د دغه معاشاتو ټوټل راته چیچکه راته پیدا کړه. مثلا ورته وایم چې د دې جمله راته پیدا کړم. ښه نو څه کومه راځم فارمولې ته په فارموله کې ورته وایم دا جمع که اباو د لوړ سم جمع که اباو د لوړ لس زره و نهه زره دا یې 19 زره جمع 7 زره دا یې 16 زره جمع 15 زره دا یې 1 زره او همدارنګه جمع 4 زره دا یې 15 زره جمع یې 3 زره دا یې 8 زره برابر راته چې کړم راته جمع دا د چا کار د فرق ښه نو په لایاوټ کې نور سره پاته نه دي. دلته راځو دا پراپرټیز ته په دې کې یو څه خبرې کوو کوم څه چې پکښې پاته وي هماغه وایي. پراپرټیز ته راځو پریپیر ډیبیټ دلته یې چیش کوي اندازه مثلا زه ورته وایم چې د دغه اندازه راته چیش کړه د دغه ټیبل چې کوم دی د دې اندازه دومره اندازه یا که کوچنی راځم بیا پراپرټیز ورته وایم چې د اندازه یو څه چیش کړه غټه دومره اندازه کړه ټیبل دغه وایم چې نه دا اندازه بیخي ډېره ده یو څه یې چیش کړه کوچنی کړه دومره اندازه دا په انچ باندې او که په پرسنټ باندې چې په پرسنټ یې کړه خو راته څومره یې کړه سم په خلاص پراپرټیز ته راځم نو ښه ټیکس را دا دې کار څه دی کله چې دا موږ لون انتخاب کړی وي موږ تاسو نشو کولی چې د دې ټیبل شاوخوا یعنې دې طرف او دې طرف ته چې شو وکړو لیکل او کله چې په پراپرټیز کې چې اراوند انتخاب کړی وي نو بیا موږ تاسو کولی شو چې د ټیبل شاوخوا چې شو وکړو لیکل صحیح د اراوند انتخاب اوکې موږ تاسو کولی شو چې د ټیبل شاوخوا چې شو وکړو پراپرټیز کې نور رو ده کالم ده سین ده دا موضوعات دي چې دې ځایو کې مې ویلي کوم څه پکښې پاته نو د نن دپاره همدومره درس و تر بیا